دکتور سلیمان الرحی د مدینه کې یو عالم دی، تکړه عالم دی. دغه یو بیان ما اورېده دلته سعودي عرب کې ویل یو زنانه و د هغې محکمې ته کیس راوړی و، کیس یې داخل کړی و چې د خاوند زوال یې به دی ویل هغه قاضي راووښته هغه خاوند یې وله ورته چې دا دې ولې والده ویل هغه ویل چې ګوره قرآن کوم ترتیب ښودلی دی بس پاکه ترتیب مې والې نو نصیحت مې ورته کړو په هغې نه ټیک کېدله او بیا مې ځان ته خفه کړو په هغې ټیک نه شوه چې بیا قرآن وایي چې ویې وهئ نو بس ما والده او قرآن چې څنګه ویلی او مفسرینو څنګه تشریح کړي چې په مسواک باندې وه پاکه مسواک مې والده نو د ویا ښځې قاضي ته ویل چې صاحب ته ورته ویل چې هغه مسواک راوړه مسواک کم یو دی چې مسواک یې راوړ هغه دونه ډانګې و نو په مسواک به یو خو داسې مسواک نه ګورئ وړوکی مسواک دا شریعت موږ ته حدود ښودلي دي چې په دې حدودو کې به ته خپلې ښځې سره ژوند تېرې ښایسته اخلاق خپل کور والا سره د مینې او د محبت ژوند تېر کوي. نو نبي صلی الله علیه وسلم دغه د خپل کور والا سره دغه اخلاق دي چې